أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سورة البقرة 243 نمبر آیات ته. آیات نو وروسته به الله رب العالمین ترغیب ورکړي قتال او جهاد فی سبیل الله ته، او د دې لپاره به دوه واقعات راوړي. یو دا چې د بوزدلۍ د وجې نه به د قتال او جهاد فی سبیل الله نه تاسې مخ نه ګرځوئ، او دویمه واقعه به په دې هدف او مقصد راوړي چې ګوره کثرت ته اعتبار نشته دی، ډېر کله ته یو وړوکی جماعت هغه په لوی جماعت باندې الله رب العالمین غالب کړي. نو جهاد او قتال فی سبیل الله ته به الله ترغیب ورکړي، بیا به انفاق فی سبیل الله ته هم ترغیب ورکړي. نو اوله واقعه کې هدف او مقصد دا دی چې ګوره الله رب العالمین په لاره کې د قتال او د جهاد نه به نه وروسته کېږئ د مرګ د ویرې د وجې نه، ځکه دا مرګ د الله رب العالمین په اختیار کې دی، بغیر د قتال او د جهاد نه هم تا ته مرګ راوستلی شي. علم تر الی الذین، آیا ته نه ګورې هغه کسانو ته خرجو چې وتلي وو هغوی من دیارهم د کورونو خپلو نه وهم الوفون، او حال دا دی چې دوی زرګونه وو حذر الموت د وجې د ویرې د مرګ نه. د خلکو باره کې د علماو دوه اقوال دي. یو قول دا چې دا بني اسرائیلو طاعون پکې راګډ شوی نو د مرګ د ویرې د وجې نه تښتېدلي وو، الله رب العالمین ټول مړه کړل. دویم دا دی چې بعضې علما ویلي دي چې دا د حزقیل علیه السلام قوم و چې د هغه وخت امیر او بادشاه دوی ته د قتال او د جهاد فی سبیل الله امر وکړلو، نو دوی د مرګ د ویرې د وجې نه هغه خپلو کورونو نه ووتل، الله رب العالمین په هغوی باندې مرګ راوستلو. وی د حزقیل علیه السلام په دعا باندې الله رب العالمین دی بیرته راژوندي کړل. نو علم تر آیا ته نه وینې الی الذین هغه کسانو ته خرجو چې وتلي وو من دیارهم د خپلو کورونو نه وهم الوفون، او حال دا دی چې دوی زرګونه وو حذر الموت د وجې د ویرې د مرګ نه، د ویرې د مرګ نه دی وتلي وو. فقال لهم الله، نو وویلې الله تعالی دوی ته موتو مړه شئ، نو هغوی الله رب العالمین مړه کړل. بیرته د هغه وخت نبي او پیغمبر دعا وکړه، الله رب العالمین دوی راژوندي کړل. ثم احیاهم، بیا راژوندي کړل هغوی. ان الله، یقینا الله تعالی لذو فضل، خاوند فضل دی علی الناس په خلکو، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر د خلکونه لا یشکرون، شکر نه کوي. وقاتلوا فی سبیل الله، آیات کې اوس ترغیب ورکړي قتال ته او امر دی په قتال باندې. وقاتلوا، جنګ کوئ فی سبیل الله په لاره د الله کې. واعلموا، پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی علیم پوهه ذات دی. وروسته آیت کریمه کې اوس ترغیب انفاق ته الله ورکوي، ځکه جهاد او قتال د کې مال ته ضرورت وي. من ذا الذي، څوک دی هغه کس یقرض الله چې قرض ورکړي الله ته قرضا حسنا، قرض ښایسته. ښایسته قرض دا دی چې هغه اخلاص سره الله رب العالمین په لاره کې ورکړي. ویضاعفه، نو دوچند به یې کړي هغه له د ده دپاره اضعافا کثیره، په دوچنده کولو ډېرو سره الله رب العالمین به ډېر دوچنده کړي د دې دپاره. والله یقبض، او الله تعالی تنګوي رزق، ویبسط، او پراخوي. د رزق پراخونکی او تنګونکی ذات څوک دی؟ الله دی. والیه ترجعون، او دې الله ته به تاسې واپس کولی شئ. علم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، اوس دویمه واقعه راوړي دپاره د ترغیب د قتال او جهاد. قلت او کثرت ته اعتبار نشته دی، ځکه ډېر کله ته یو لوی جماعت وي، الله رب العالمین په وړوکي جماعت باندې هغه وهلی وي، او وړوکي جماعت ته یې غلبه په هغه باندې ورکړی وي. نو دلته هم ترغیب ورکوي جهاد او قتال فی سبیل الله ته. نو مخکې امر په قتال باندې الله رب العالمین وکړو، اوس دې آیتونو کې به هغه نظام د قتال او د جهاد فی سبیل الله ذکر کړي چې امیر ته ضرورت دی، او د امیر باندې صفات دی، او داسې نور د طاعت مسله ده، او داسې نور مختلف مسائل به دې واقعه کې راوړي.
علم تر آیت نګورې الی الملأ یوې ډلې ته من بني اسرائیل د بني اسرائیلونه من بعد موسی وروسته د موسی علیه السلام نه اذ قالو کله چې وویلې دوی لنبي لهم نبي خپل نبي ته ویلې ابعث لنا مقرر که زمونږ دپاره ملکن بادشاه یو بادشاه زمونږ دپاره مقرر که نقاتل چې جنګ وکړو موږ فی سبیل الله په لاره د الله کې قال ویلې هغه هل عصیتم یقینا نږدې استئ تاسې ان کتبه که چیرې فرض کړی شي علیکم القتال په تاسې باندې جنګ الله تقاتلو چې جنګ به ونه کوي قالوا ویل دوی وما لنا او څه وجه ده موږ لره الله نقاتله چې جنګ به نه کوو موږ فی سبیل الله په لاره د الله کې وقد اخرجنا او حال دا دی چې ویستلی شوي یو موږ من دیارنا د کورونو خپلو نه و ابنائنا او د زامنو خپلو نه فلما کتبه پس هر کله چې فرض کړی شو علیهم القتال په دوی باندې جنګ تولو دوی مخ وګرځولو الا قلیلا منهم مگر لږ کسانو د دوی نه لږ کسان پاتې شو نور اکثر مخ وګرځولو والله الله تعالی علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا دي کې اوس هغه اجابت د طلب د دوی چې د امیر او د بادشاه د انتخابېدو طلب یې کړی نو الله رب العالمین دوی دپاره یو بادشاه مقرر کړلو او دغه وخت پیغمبر دوی ته خبر ورکړلو وقال لهم وویل دوی ته نبيهم نبي د دوی ان الله چې یقینا الله تعالی قد بعث مقرر کړی دی لکم ستاسې دپاره طالوت ملکن بادشاه طالوت د الله رب العالمین ستاسې دپاره بادشاه مقرر کړی دی چې د په قیادت کې تاسو جهاد او قتال وکړي نو تر اوسه یې طلب کولو اوس راولګېدل په دې باندې اعتراضونه شروع کړل چې دی خو مالداره نه دی او دا نه دی او هغه نه دی قالو دوی ویل انا یکونو څرنګه به کیدی شي له الملک د دپاره بادشاهي علینا په مونږ باندې ونحن احق و مونږ ډېر حقدار یو بالملک په بادشاهي سره منه د دنه ولم یؤته او نه د ورکړی شوي ده ته ساعتن پراخي من المال د مال د سره خو مال نشته دی غریب سړی دی اوس د هغه فضیلت ذکر کوي اوچت شان د سره علم دی دته الله رب العالمین قوت او دارنګه علم ورکړی دی چې دا عمده صفات دی په یو امیر کې چې هم د جسم د لحاظه برابر وي د عقل او د فکر او د وجود د لحاظه برابر وي هم علم ورسره وي قال ویل هغه ان الله یقینا الله تعالی استفاء غرواله ورکړی د تعالیکم په تاسې باندې وزاده زیاتی کړي د پاره بستتن فراخي فی العلم په علم کې والجسم او په جسم کې د الله رب العالمین جسم ورکړی دی او دارنګه علم ورکړی دی دلته به اکثره مفسرینو د عمرا او د خلیفۃ المسلمین شروط ذکر کړي دي چې هغه باید مسلمان وي هغه باید عاقل وي بالغ وي عادل وي شجاع وي دارنګه علم ورسره وي جسم لحاظه جوړ وي قریشي وي او داسې نور مختلف صفات دي والله الله تعالی یؤتی ورکی ملکه بادشاہی خپل من یشاء چاته چې وغواړي والله الله تعالی واسع پراخ فضل والا علیم په ذات دی رستایت کې اوس الله رب العالمین د طالوت د بادشاہي په حقانیت باندې یو عجیب او ناشنا نښه رالیږي او هغه دا دی چې کوم صندوق د دوی نه عمالقه ونیولی چې په هغه کې د موسی علیه السلام امسا او داسې نور څیزونه هغه به ملایکو راپورته کړی وي او بغیر د جنگ نه به راوړي دا ناشنا نښه وه په حقانیت د طالوت بادشاه باندې چې الله رب العالمین راولېږله وقال او ویل لهم دوی ته نبیهم نبي د دوی ان آیت ملکه یقینا نښه د بادشاهي د ده ان یأتیکم التابوت چې رابشي تاسې ته هغه صندوق فیه چې په هغه کې به سکینة آرام وي د زړونو من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه وبقیة او باقی مانده څیزونه به یې مما د هغه نه ترک آل موسی چې پریښي د آل موسی آل د موسی علیه السلام و آل هارون او آل د هارون علیه السلام تحمله الملائکة اوچت کړي به وي ملایکو هغه صندوق به ملایکو راخیستی وي راوچت کړی به وي بغیر د جنگ او بغیر د جګړې نه نو دا یوه لویه نښه وه چې الله رب العالمین راولېږله د طالوت د بادشاهي په حقانیت باندې ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة خامخا نښه ده لکم ستاسې دپاره ان کنتم که چیرې تاسې مؤمنون مؤمنان یئ فلما فصل طالوت بالجنود د آیت کې اوس الله رب العالمین ناشنا سیاست د طالوت باچا ذکر کوي هغه دا دی چې اوس د خپل فوج تصفیه کوي کمزوري او
بیکار خلق او خلق سره جدا کوي، نافرمان خلق او تابعدار خلق سره جدا کوي، طاعت والا خلق هغه سره جدا کوي. دا ناشنا سیاست و داغه. نو کله چې دا خپل علاقې نه ووته مخې ته یو نهر راغی، نو وی ویلې چې الله رب العالمین په تاسې باندې یو ابتلا او امتحان کوي، د دې نهر نه به تاسې اوبه نسکئ. چا چې وسکلی هغه زمانه نه، یو چا چې ونسکلی هغه زما د تابعدارو نه دی، مګر د نیمې لپې په اندازه باندې اجازت شته دی. نو اکثر یې راولګېدل، د هغې نه یې ښه په مړه ګېډه باندې اوبه وسکلې. الله رب العالمین بیا هغه د قتال او د جنگ او د جهاد توفیق هم ورنه کړلو، او لږ خلک هغې تابعداري وکړله. الله رب العالمین په دښمن باندې هغه غالبه کړل. فلما فصل نوار کله چې جدا شلو طالوت بالجنود په لښکرو سره د هغه خپل ښار نه جدا شلو. قال وی ویل ان الله یقینا الله تعالی مبتلیکم امتحان کوي په تاسې باندې بنهرین یو نهر یا یو سیند سره. فمن شرب نو چا چې وسکلی منه د هغه نه فلیس مني، فلیس نو نه به وي مني زمانه. ومن لم یطعمه او چا چې ونسکلی فانه یقینا دی مني زمانه دی، دا به زما د تابعدارو نه وي. الا من اغترف مگر هغه څوک چې اغترفه چې ډکې کړله غرفتن نیمه لپه اوبه یې وسکلې، نو دا مشکل نه لري، د دې اجازه وه. فشربو نو دوی وسکلې منه د هغې نه الا قلیلا مگر لږو کسانو منهم د دوی نه. هغه سیند باندې دوی ورغوټه شول او ښې زیاتې اوبه یې وسکلې، خپلې ګېډې ډک کړلې، لږ کسان پاتې شو چې هغې طاعت وکړلو. فلما جاوزه هر کله چې پورې وتلو د نهر نه، هو هغه والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی معه د هغه سره. نو هغه کومو خلکو چې اوبه نه وې څکلې یا یې یوه لپه څکلې وه، نو هغوی ته الله رب العالمین توفیق ورکړلو په دې نهر او سیند باندې واوښتل. نو کله چې واوښتل نو د دې نورو نه یې طلب وکړلو چې راشي قتال او جهاد ته، نو دوی اوس ورته جواب ورکوي. قالو دوی ویل لا طاقة لنا اليوم، نشته دی طاقت لنا مونږ لره اليوم نن ورځ بجالوت په مقابله د جالوت و جنوده او د لښکرو د هغه کې، دی باندې زمونږه وسه نه کېږي. قال الذین یظنون، اوس دا مؤمنانو قول الله رب العالمین ذکر کی. قال الذین ویل هغه کسانو یظنون چې ګمان یې کوي انهم چې یقینا دوی ملاق الله خامخا مخامخ کېدونکي دي الله سره. څه شی ویلې؟ کم من فئة ډېر کړه تر ډله قلیلة لږه، غلبت غالبه شوې ده فئة کثیره په ډله ډېره باندې، باذن الله په حکم د الله تعالی. ډېر کړه ته به وړه ډله وي، په لویه ډله باندې به الله رب العالمین غالبه کړي. لکه زمونږ امت کې د بدر نه راواخله او همداسې نور مختلف غزوات او جنګونه چې شوي وړوکې جماعت الله رب العالمین په غټه ډله باندې غالبه کړی دی. والله الله تعالی مع الصابرین ملګری د صبرناکو دی. وروسته آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین د دوی دعاګانې ذکر کوي په میدان قتال کې. د جنگ په میدان کې به څنګه دعاګانې کې ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. ولما برزوا هر کله چې دوی ښکاره شول لجالوت مقابلې د جالوت ته و جنوده او د لښکرو د هغې ته، قالو دوی ویل ربنا ای رب زمونږه افرغ راتوی کې علینا په موږ باندې صبرا صبر وثبت اقدامنا او کلک کې قدمونه زمونږ وانصرنا او غلبه راکړي موږ ته علی القوم الکافرین په قوم کافرانو باندې. فهزموهم باذن الله، آیات کې الله رب العالمین اوس هزیمت د دشمن ذکر کوي چې الله رب العالمین هغه دشمن ورته هلاک او تباه کړلو. فهزموهم نو شکست ورکړه دوی هغې لره باذن الله په مدد د الله تعالی، الله په مدد باندې هغې ته شکست ورکړلو. وقتل داود او ووژلو داود علیه السلام جالوت لره. داود علیه السلام هغه وخت کې د طالوت په دې عسکرو کې نو الله رب العالمین د ده په سبب باندې دا جالوت ووژلو. واتاه الله الملک او ورکړه الله رب العالمین الملک بادشاهي والحکمه او نبوت، پیغمبري او بادشاهي الله رب العالمین هغه ته ورکړه. وعلمه ښودنه یې ورته وکړه مما د هغه څه نه یشاء چې غوښتلو یې الله رب العالمین چې څه غوښته د هغه تعلیم یې ته ورکړه او ښودنه یې ورته ورکړه. مختلف علوم د داود علیه السلام زده و. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، د جمله کې الله رب العالمین اوس د قتال او د جهاد فی سبیل الله حکمت ذکر کی. هغه دا دی چې الله رب العالمین د دې مجاهدینو په وجه باندې د کفار دفع کوي، د هغوی شرونه او د هغوی فسادونه دفع کوي. ولولا دفع الله که چېرته نه وی دفع کول د الله تعالی الناس خلکو لره
بعضهم بعض لرا ببعض په بعضو سره، یعنی دا کافر په مؤمنانو سره نه دفع کوله، لفسدت الارض خامخا ورانه شوی به وي الارض زمکا، ولكن الله لیکن الله تعالی ذو فضل خاوند فضل دی علی العالمین په ټولو خلکو باندې. وروسته آیت کریمه کې اوس صدق د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کوي. تلک آیات الله هدایتونه د الله تعالی دی نتلوها چې لولو مونږ هغې لره علیک په تا باندې بالحق په حق سره، وانک او یقینا ته لمن المرسلین خامخا د پیغمبرانو نه یې. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یاد کې اوس الله رب العالمین تسلی ورکوي. مخکې صدق د رسول صلی الله علیه وسلم ذکر شو، نو اوس تسلی ورته ورکوي. تلک الرسل دغه رسولان فضلنا غوروالی ورکړی دی مونږ بعضهم بعضې د دوی ته علی بعض په بعضې باندې. منهم بعضې د دوی نه من هغه څوک دي کلم الله چې خبرې کړي الله تعالی د هغوی سره، یا تینه یوازې موسی علیه السلام مراد دی او یا آدم علیه السلام او نبی صلی الله علیه وسلم دیم پکې داخل دي. ورفعو پورته کړي دي بعضهم بعضې د دوی نه درجات په ډېرو درجو سره. بعضې پیغمبرانو ته الله رب العالمین اوچتې درجې ورکړي لکه اولو العزم پیغمبران او داسې نور. وآتیناه ورکړي و مونږ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات ښکاره معجزات. وایدناه مضبوط کړی و مونږ هغه بروح القدس په روح پاک سره، مراد تینه جبریل علیه السلام دی. ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم. دی جمله کې الله رب العالمین اوس دفع د یو وهم کوي چې دا پیغمبران الله رب العالمین را لېږلي و معجزات یې ورکړي او د هدایت دپاره را لېږلی شوي، نو د خلکو قتل و قتال ولې کولو؟ جواب دا دی چې دوی کې به اختلافات موجود شولو. ولو شاء الله او که چیرې غوښتلی الله تعالی مقتتل الذین، نو جنګونه به نه وی کړی هغه کسانو من بعدهم چې وروسته د دوی نه و، من بعد وروسته ما د هغه نه جاءتهم چې راغلي و دوی ته البیناتو ښکاره احکام، ولکن اختلفو لیکن دوی اختلاف وکړلو. اختلاف د وجې نه دا قتل و قتال رامنځته شولو. ومنهم نو بعضې د دوی نه من هغه څوک دی امنه چې ایمان یې راوړی، ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه څوک دی کفره چې کفر یې کړی دی. ولو شاء الله مقتتلو، دا هم د تاکید دپاره الله رب العالمین ذکر کوي. ولو شاء الله او که غوښتلی الله تعالی مقتتلو دوی به جنګونه نه وی کړی، ولکن الله لیکن الله تعالی یفعلو کوي ما هغه څه یرید چې وغواړي. الله رب العالمین چې څه کوي هغه کې ناشنا حکمتونه پراته وي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.